ملت او دا وطنوال په دې خبر کو چې زموږ او ستاسې په دې وطن کې یو لویه ملي پروژه روانه ده او دوی خبر دي په دې باندې. خو به هر حال چې کار حجم یې څومره رسېدلی دی، چونکې اول پاس 108 کیلومتره دی طول د اول پاس، او نو بیا په دې اول پاس کې په ټولو باندې کار شروع دی. او دا هغه ساحه ده چې کومه یو تاریخي قلعه ده په دې وطن کې، په دغه ساحه باندې تاریخي قلعه ده او موږ هم هغه تاریخي قلعه په څنډه ولاړ یو. او د هغې قلعه نه مو دغه کانال تاو کړی لرې کړی دی، معنا چې کانال په قلعه راته او د قلعه څخه یې واړو نو په بله لار په غاړه کې ورته روان یو. نو مونږ خو اوس تقریبا څه کم 8% د دې کار یعنې سوی دی او لږ غوندې پاته دی انشاءالله. او مونږ امید لرو په قوي عزم سره، قوي ارادې سره مونږ د دې هغه تقریبا د دې سرطان 15 یا تر اخرو پورې به د دې کار خلاص شي، د دې اول پاز اول تقسیم یې. او مونږ خو ملت ته دا ډاډ مخکې ورکړی چې دا به مونږ انشاءالله سر ته رسوو او دا به رسیږي. نو انشاءالله اوس تقریبا هغه تعهد ته مونږ نږدې سوي یو. نو امید دی چې په لږ راتلونکو ورځو کې به د سرطان 15 تر اخرو پورې انشاءالله کار خلاص. دا خو د دې دښمنانو د دې وطن یا د دې کار دا یو تبلیغات پخوا هم روانو چې دا امارت دا کار نشي کولی، دا قوشتېپې کانال دا شروع کوی نشي، هغه شروع سو الحمدلله. بیا ویل چې دې چارې په مخ نشي بیولی، چارې هم په مخ روانې دي. نو بیا دې ته ورسېده چې اوس یې بیا دا تبلیغات شروع کړي چې دا اوس معنا بند سوی دی، کار په ټپه ولاړ دی. نه، کار الحمدلله جریان لري، تاسې وینئ هغه دی چې کار جریان لري. په 4 نقطه کې یو کار جریان لري، ښه په خرپ و ترپ باندې کار روان دی. او انشاءالله ډېر ژر به د دې اختتامي خبره هم موږ تاسې په شاهد اوسو دی انشاءالله د اول تقسیم یې. تقریبا په دې کې ډېر څه کم 15,000 نفر کار کوي، لګیا دي، مصروف د کار. دا د یو خوشخبري خبره ده چې موږ وطنوال ته کار په زمینه برابره سوې ده په دې کې. او دارنګه څه کم 3,000 ماشینري وسایل کار پکې روان دي دې کې. او همدارنګه د 1.5 سل نه زیات شرکتونه کار کوي. او دا شرکتونه خو زموږ مخکې ډېرو، خو چونکې کار اخواته خلاص سوی دی نو د اول تقسیم نو بعض شرکتونه بیا اوس دمه کوي لګیا دي. نو نور شرکتونه چې په کار دي نو تر 1.5 سل نه اوس هم زیات شرکتونه په دې کې مصروف دي، کار دي. نو دا د وطنوال لپاره لوی پروژې دي. دا یو د اسیا په کچه باندې د افغانستان د سطح نه یعنې په سطح خو لومړۍ پروژه او د اسیا په کچه باندې لویه پروژه ده، او چې د دشمنان په دې باندې مصروف دي، کار دي چې دا حکومت فعلي حکومت کار نه برابروي. نو موږ الحمدلله لګیا یو، کار زمینه د کار برابرو. لوی پروژې مې افتتاح کړي لکه قوشتېپې کانال، لکه دریاب امو تحکیمات، سواحل دریاب امو چې کوم دا غاړې هلته مو لوی پروژې سر ته ورسولې. دارنګه د قشقري او دارنګه د فراه کې د بند نور داسې روانې دي ته کار زمینه برابرو او لګیا یو انشاءالله. په دې امید باندې چې نورې پروژې شروع کړو انشاءالله.